تازه بنگلاديش کې هم د جمعې لمونځونو لپاره جوماتونه پرانیستل شو. السلام علیکم قدرمن دوستانو، ستړي مشي، هیله لرم جوړ روغ به که غواړئ پوه شئ نو د ویډیو تر اخره راسره اوسئ او که مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ همدا اوس یې درسره سبسکرایب کړئ. د همدې نوي وایرس له امله په بنګلاديش کې د جمعې لمونځونو لپاره تړل شوي جوماتونه بیرته پرانیستل شوي دي. د نړیوالو رسنیو د راپورونو په وینا وایرس له امله ګردبندیز لګېدلی و چې په دې لړ کې له یوې نیمې میاشتې راهیسې ټول جوماتونه هم د خلکو پر وړاندې تړل شوي وو. اوس له یوې میاشتې وروسته په ګردبندیز کې نرمښت راوستل شوی دی او په دې لړ کې د خلکو پر مخ جوماتونه هم خلاص شوي دي چې خلک کولی شي په ګډه پکې لمونځونه وکړي. په راپورونو کې ویل شوي دي چې په جوماتونو کې په جمعه د لمونځونو لپاره خلکو ته ځینې احتیاطي تدابیر هم لازمي شوي دي چې دا باید عملي کړي. په دې لړ کې خلکو ته ویل شوي دي چې جومات ته تر ننوتلو مخکې باید لاسونه ووینځي، ماسکونه یې باید لګولي وي او ټولنیز واټن باید مراعات کړي. په راپورونو کې ویل شوي دي چې د دې وایرس د مخنیوي لپاره به هره ورځ جوماتونه هم د وایرس ضد سپرې باندې وینځل کیږي. د یادولو ده چې په بنګلاديش کې د دې وایرس د مخنیوي په پار د مارچ په 24مه نیټه ګردبندیز لګېدلی و چې اوس پکې ورو ورو بیرته نرمښت راوستل کیږي. په بنګلاديش کې تر دې مهاله پورې د دې وایرس د مثبتو پیښو شمېر 12,452 ته رسېدلی دی.